یو ځوان بیروزګار و. یو ورځ انټرنیټ کې په سایټونو ګرځېدو تر څو یې لوڅو فلمونو سایټ باندې سترګې ولګېدې. پکې کښته پورته شو. ځان یې د ایمیل له لارې د څو روپو په بدل کې په دې سایټ کې راجستر کړ. په اونۍ کې به ورته یو وار ایمیل راغی او د لسګونو فلمونو لینکونه به یې ترلاسه کړل. دا کار د ځوان عادت وګرځېد او پرې روږدی شو. بله ورځ یې خپلو ملګرو ته کیسه وکړه چې هره اونۍ مې ایمیل ته د لسګونو فلمونو لینکونه راځي او د بلې اونۍ تر پایه د همدغو فلمونو په لیدلو بوخت یم. ملګري یې حیران شول او ورته یې کړه چې موږ ته یې هم چل راوښایه. هلک وویل ایمیلونه مو راکړئ، زه به یې په وړیا ډول تاسو ته فاروردوم. ملګرو خپل ایمیلونه ورکړل. ځوان داسې سیستم جوړ کړی و چې کله به ورته ایمیل راغی په اتومات ډول به یې ملګرو ته هم ورتلو. څو میاشتې وروسته ځوان مړ شو. له مړینې وروسته یو ملګری ګوري چې د مړ شوي ملګري له ایمیل نه ورته د لوڅو فلمونو لینکونه راغلي. هلک حیران شو چې هغه خو مړ شوی، څنګه یې له ایمیل نه ماته ایمیل راځي. ملګری وایي د سایټ مرکز ته ایمیل وکړ او ورته یې وویل چې د دې ایمیل خاوند مړ شوی، لکن اوس هم یې ایمیل ته د لوڅو فلمونو لینکونه راځي او بیا زموږ ایمیلونو ته فاروردېږي. د شرکت لخوا یې د ایمیل ځواب راغی. له دې کار نه د خلاصون لپاره ضرور ده چې د مړ شوي کس د ایمیل پاسورډ تاسو سره وي. ملګری وایي هر څه کوښښ چې یې وکړ نتیجه یې منفي وه. اوس فکر وکړئ د هغه هلک به څه حال وي. ځکه الله تعالی وایي بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. په خواله رسنیو کې د لوڅو انځورونو او فلمونو خپرولو همدا ډول حکم دی. که غواړئ چې په آخرت کې له عذاب نه وژغورل شئ، د فحشا له خپرولو ډډه وکړئ.